د لوګر د اطلاعات او کلتور ریاست کې د کتاب او لمی ساینک څخه د راوړل شو تاریخي اثار یو ورځنی نندارتون تر سره شو چې پکې د ځایي مسؤلینو ترڅنګ زده کړیالانو د دیني مدرسو او ښوونځي زده کوونکو او لزګونه تنو ځوانانو برخه اخیستې و. ورته مهال مسؤلینو د کتابونو او تاریخي اثارو لدی ورځنی نندارتون څخه موخه له مطالعه او تاریخي اثارو سره د ځوان نسل بلدتیا وبلل او زیاته کړه چې دغه آدرس څخه زرګونه ټوکه بیلابل کتابونه نندارې ته وړاندې شول. همدې نندارتون ته تقریبا په زرهاوو کتابونه راوړل شوي وو. کتاب د نندارتون ترڅنګ د میساینک څخه کم راوړي اثار چې زموږ سره په دلته په موزیم کې موجود وو هغه هم د هیوادوالو نندارې ته ایښې وه. دا ټول داسې نندارتونونه او دا ټول مسایل په دې دلایل کې چې په هیواد کې لا ملي مطالعې مینه دا شته ده او بیا هم اړوند ادارې او دغسې اړوند ادرسونه دا مکلف دي چې په دې برخه کې لا زیات کار وکړي تر څو موږ ځوانان کتاب ته په تمام معنا باندې مخه کړي. له بلې خوا بیا ګډونوالو د نندارتون په ترسره کېدو خوښي وښوده او زیاته کړه چې د تیرو کلونو په پرتله اوس مهال په لوګر کې د کتاب مینوال زیات شوي دي. د ځوانانو لپاره یو ښه چانس دی، دوی باید کتاب واخلي، کتاب ولولي او دغه کوم دود چې د کتاب دا باید راژوندی کړو که یک جامعه زمان به فرزانگی و سعادت و کامیابی به اصطلاح دست می‌یابد که جوانان دو جامعه رو به کتاب بیاره و رو مطالعه داشته باشند و مطالعه د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت له بیا ځلې واک ته رسیدو وروسته د مطالعې مینوال د پام وړ زیات شوي او هر کال د لوګر د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري په مرکز ولسوالۍ کې د کتاب نندارتونونه ترسره کیږي.